طریقه باندې دی چې ضبوع په فارسی کې ورته کفتار وای او په اردو کې ورته بجو وای او په پښتو کې ورته کوګ وای. د دې په حل او په حرمت کې د مجتهدینو اختلاف دی. د احنافو د مالکیو په نیز باندې د دې ضبوع د غوښې خوړل حرام دي او د شوافعو او د حنابلو په نیز باندې د ضبوع د غوښې خوړل حلال دي. اول زه یو دو اصول د الله پاک په توفیق باندې درته ذکر کوم او بیا به د فریقینو دلایل ذکر کو. ګوره اول اصل دا دی چې په یو حیوان کې مشروع او غیر مشروع دو سبب راجمع شي نو غیر مشروع طرف ته به ترجیح وي او دا حیوان به حرام وي. دا یو حدیث نه معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه ته وفرمیل چې ستا په تعلیم یافته سپي باندې چې کم ښکار کړی وي او د تعلیم یافته سپي وژلی وي نو د هغې غوښه خوره، او چې غیر تعلیم یافته سپی ورسره شریک شوی وي او دواړو په شریکه وژلی وي نو هغه بیا مه خوره. نو د دې حدیث نه معلومه شوه چې مشروع او غیر مشروع دوه سببه چې په یو حیوان کې سره راجمع شي نو د دې حیوان غوښه حرامیږي. او دویم اصل پکې دا دی چې د حل او د حرمت په باره کې چې کله دلایل د حل او د حرمت دواړه طرف ته راشي نو د علماو په دې باندې اتفاق دی چې د حرمت طرف ته به ترجیح وي. دا مسئله په یو بله بنیادي مسئله باندې بنا ده. ګورئ ورونو، یو غوښه ده او بل د غوښې نه ماسوا نور شیان دي. په دې نورو شیانو کې اصل حل او اباحت دی تر څو چې دلیل د حرمت نه موجود شوی. مثلا ډوډۍ ده او یا عامه ترکاری ده نو اصل په دې کې حل او اباحت دی تر څو چې دلیل د حرمت نه موجود شوی. نو که د یو کافر د لاس نه تا ته ډوډۍ میلاو شوه یا درته ترکاري میلاو شوه نو تر څو چې دلیل د نجاست او دلیل د ګندګۍ او د پلیتۍ نه موجود شوی تر هغې پورې د دې خوړل تا ته جایز دي. خو غوښه داسې نه ده. اصل په غوښه کې حرمت دی تر څو چې دلیل د حل نه موجود شوی، د حلالوالي دلیل چې تر څو نه موجود شوی. نو د کافرانو چې کله غوښه خرڅول او د کافرانو د لاس نه تا ته غوښه میلاو شوه نو دا تر هغې پورې ته خوړی نه شي تر څو چې داسې یقیني دلیل موجود نشي چې هغه په دې باندې دلالت وکړي چې دا حیوان په شرعي طریقه باندې ذبحه شوی دی. نو خلاصه ده چې د حل او د حرمت په باره کې اصل په نورو اشیاو کې حل او اباحت دی تر څو چې دلیل د حرمت نه راغلی، او اصل په غوښه کې حرمت دی تر څو چې یقیني دلیل د حل نه راغلی. د دې نه وروسته د فریقینو دلایل درته ذکر کوم. د احنافو د مالکیو په نیز باندې د ضبوع د غوښې خوړل حرام دي. د کوګ او د کفتار د غوښې خوړل حرام دي چې په اردو کې ورته بجو وایي. د احنافو دپاره به د الله پاک په توفیق څلور دلایل درته ذکر کړم. اول یو درې حدیثه دي هغه د قواعد کلیو حیثیت لري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذناب من السباع فأكله حرام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر دندانگیر زناور چې په غاښونو باندې ښکار کوي لکه لیوه دی، پړانګ دی، زمری دی، پیشو ده، سپی دی او دارنګې دا ضبوع دی، کوږ، دا ټول دندانگیر دي په غاښونو باندې ښکار رانیسي او خوري. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذناب من السباع فأكله حرام. هر دندانگیر حیوان چې دی سبوع داغی خوراک داغی د غوښې خوراک حرام دی. نو ضبوع په دې کې داخل شو. دویم حدیث دی د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی قال نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن كل ذناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. دا دواړه حدیثونه په مسلم جلد 2 صفحه 140 کتاب الصید والذبایح کې دي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زناورو کې د دندانگیر زناور د خوراک نه منع کړې ده او په مرغانو کې د چنګالگیر چې په پنجو باندې ښکار کوي د داسې مرغانو د غوښې د خوراک نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع کړې ده. نو په دې حدیث کې ضبوع داخل دی ځکه دم دندانگیر دی په غاښونو باندې ښکار کوي.
او دریم په بخاری شریف کې یو روایت دی همداسې د حضرت ابي ثعلبه رضی الله عنه نه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع صحیح البخاری کتاب الذبائح جلد 2 صفحه 910 یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر دندانگیر سبوع د خوراک نه منع کړی ده او ضبوع هم چې ده دندانگیر سبوع ده په غاښونو باندې ښکار کوي نو په دې کلیاتو کې ضبوع داخل ده د دې تایید د مصنف عبدالرزاق د یو روایت نم کیږي عبدالرزاق په خپل سند سره د سهیل ابن ابي صالح رضی الله عنه نه روایت کوي هغه فرمایي چې جاء رجل من اهل الشام فسأل ابن المسيب عن اكل الضبوع فنهاه یو سړی د شام نه راغلو د حضرت ابن مسیب نه تپوس وکړو د ضبوع او د کوګ د خوراک په باره کې نو هغه د دې د خوراک نه منع کړو فقال له فإن قومك يأكلونها او نحو هذا دې سړي ورته ویلي د مسافر سړي ابن المسیب رحمه الله ته چې ستا قوم خدا خوري نو ابن المسیب سے ورته فرمای ان قوم لا يعلمون زما قوم نه پوهیږي قال سفيان وهذا القول احب الي دا قول ما ته محبوب دی چې د کوګه د ضبوع د غوښې خوراک حرام دی فقلت لسفيان حضرت سهیل ابن ابي صالح فرمای چې ما حضرت سفیان ثوری ته وفرمایل فاينما جاء عن ابن عمر وعلي وغيرهما اغه حدیث سره بڅ کوي چې د حضرت عبد الله ابن عمر د حضرت علي او د نور صحابه رضی الله عنهم روایت ده نو حضرت سفیان فرمایل الیس قد نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن كل ذي ناب من السباع اي پیغمبر علیه السلام د هر دندانگیر سبوع د خوراک نه منع نه کړي نو فترکها احب الی قال وبه ياخذ عبد الرزاق د عبد الرزاق هم دغه مسلک دی د دې کتاب د مصنف چې د دې خوراک حرام دی نو ګوره سفیان ثوری په دې باندې استدلال وکړو چې دا ځکه حرام دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دندانگیر سبوع د خوراک نه منع کړی ده عبد الرزاق جلد 4 صفحه 514 رقم الحديث 8680 کتاب المناسک باب الضبوع نو یو دغه قواعد کلیه شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د دندانگیر سبوع خوراک چې دی دا حرام دی او ضبوع هم دندانگیر سبوع دی دویم دلیل دو حدیث دی د حضرت خزیمه رضی الله عنه یو په ترمذی کې دی بل په ابن ماجه کې دی د ترمذی د حدیث الفاظ داسې دي حضرت خزیمه رضی الله عنه فرمای سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اکل الضبوع فقال او یاکل الضبوع احد حضرت خزیمه فرمای چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ضبوع د خوراک په باره کې تپوس وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې آیا دام څوک خوري یعنی دا خو مسلمان نه خوري په ابن ماجه کې د حدیث الفاظ داسې دي عن خزيمة قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبوع قال ومن يأكل الضبوع ضبوع بلا تسخري ابن ماجه ابواب الصيد دا دوړه حدیث دی یو په ترمذی بل په ابن ماجه کې په دې بعض علما اعتراض کوي چې د دې په سند کې عبد الکریم ابن ابي مخارق ضعیف دی خو ګوري ورونو دا حدیث اگر چې ضعیف دی د دې راوی په وجه خود تحریم کل زیناب ولا احادیث د دې لپاره مؤید دي یو بل دلیل د حضرت علی رضی الله عنه روایت ته صحیح حدیث ده حضرت علی رضی الله عنه فرمای نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الضب والضبوع کنز العمال جلد شل صفحه 22 رسول الله صلی الله علیه وسلم د سمسيري او د ضبوع د کوګ یعنی د کفتار چې بیجو ورته په اردو کې وای د دې د خوراک نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده دا د احناف او د مالکیو د پاره دلایل شو چې د ضبوع خوراک حرام دی د شافعیو او د حنابلو د پاره دلایل شته هغه وایي چې د کوک خوړل جایز دي دا غوی د پاره د ابن ابي عمار رضی الله عنه حدیث دلیل دی هغه فرمای قلت لجابر الضبوع صيد هي ایا ضبوع کوک چې دی اصيد هي قلت لجابر الضبوع اصيد هي ایا دا ښکار دی قال نعم قلت آكلها دا زوخرم قال نعم قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلی دی چې دا خوړی شي قال نعم ترمذی شریف رقم الحديث
851. نو د حضرت جابر رضی الله عنه دا حدیث ده د ابن ابي عمار پر روایت باندې حضرت جابر سے فرمایي چې دا خوړی شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې حواله ورکي چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې دا خوړی شي. خو ګوري ورونو حضرت یحیی بن سعید القطوان رحمه الله د دې حدیث په باره کې فرمایي چې په دې حدیث کې اختلاف ده چې دا موقوف ده په حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه او که مرفوع ده. صحیح دا ده چې دا حدیث مرفوع نه ده بلکې په عبدالله ابن عمر رضی الله عنه باندې موقوف ده. معارف السنن جلد 6 صفحه 301. بل دا حدیث په سنن ابي داود کې راغلی ده، په هغې کې صرف د ښکار ذکر دی، د خوراک ذکر پکې نشته. الته د حدیث الفاظ داسې دي: عن جابر بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ضبع په باره کې تپوس وکړو. هغه وفرمیل چې دا ښکار دی، د خوراک ذکر نه دی کړی، د ښکار ذکر کړی، لکه ګیدړان هم ښکار کیږي، شغالان زمریان هم ښکار کیږي، صرف ښکار دی. ويجعل فيه كبش اذا صاده المحرم. محرم چې کله ښکار کی نو بیا به په جزا کې ګډ ورکوي. نو د دې نه معلومیږي چې کوم یو راوي د ضبع د صید کېدو دا مطلب واخیستو چې دا حلال دی. حال دا دی چې ښکار خو د حرام ځناور هم کیږي، دا صرف ښکار دی. همدارنګه حافظ ماردینی رحمه الله فرمایي قال الحافظ علاء الدین الترکمانی فی الجوهر النقی جلد 2 صفحه 225: حدیث النهی عن كل ذناب من السباع صحیح ثابت مشهور مروی عن عدة طرق. هغه حدیث چې په هغې کې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې په سبوعو کې دندانگیر حیوان د دې غوښه حرامه ده، دا حدیث ثابت دی، مشهور دی او په ډېرو طرقو روایت شوی دی. نو فلا تعارض به حدیث الضبع صید، دغه حدیث ورسره معارض نشي کېدی چې الضبع صید. ولې؟ لأنه انفرد به عبد الرحمن بن ابي عمار وليس هو بمشهور بنقل العلم. په دې روایت کې حضرت عبد الرحمن بن ابي عمار متفرد دی او هغه مشهور په نقل د علم باندې نه دی. ولا ممن يحتج به اذا خالفه من هو اثبت منه. او په د باندې استدلال نه کیږي چې کله دا د ثقه نه مخالفت وکړي. کذا قال صاحب التمهید معارف السنن جلد 6 صفحه 302. نو خلاصه ده چې مختلف احادیث په دې باندې دلالت کوي چې د ضبع یعنی د کوک د غوښې خوړل حرام دي. او د حضرت جابر صاحب په دغه یو حدیث کې دا راغلی دی چې د دې د غوښې خوړل حلال دي، لیکن په دې کې اختلاف دی چې دا حدیث مرفوع دی او که موقوف دی. خپل امام ترمذی د جریر ابن حازم په حواله سره د دې موقوفواله بیان کړی دی. او دارنګي د حضرت ابن ترکمانی رحمه الله حواله مم درته ذکر کړه چې هغه په جوهر النقی کې فرمایي چې دا حدیث کمزور دی او د کمزورۍ وجه دا ده چې انفرد به عبد الرحمن ابن ابي عمار وليس هو بمشهور بنقل العلم ولا ممن يحتج به اذا خالفه من هو اثبت منه.